بسم الله الرحمن الرحيم. جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المنديل بعد الوضوء. شاغه دغه سړی او د استاده کې بیا د اسمال استعمالي یا اندامونه د او داسه وچی یا اندامونه د غسل وچی دا څنګه. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الله بن وهب عن زيد بن حباب عن أبي معاذ عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة يوتكر ينتشف بها چې د وچول کول بیا په دغه ټوکر بعد الوضوء وروسته تر او د اسد خپل اندامونه یې څو کول دا په وچول. طالبانو تهاوی د مجاهده سه قصه د عائشه دا طالبانو ته ګوري په نور ځای کې هم وسه خبرو ته غوږ نسی. د سعید بن مسیب را یاد ده او د امام زهری چې استعمال د مندیل مکروه دی. دوی دلیل وایي دی په حدیث ته میمونی چې هغه بخاری روایت کړی. هغه دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه لاسونه څنډل ما د اسمال ورته ونیوي د لاسونه څنډل رسول الله غسل وکي هغه لیکن لا خپل ځان یې وچ نکړ. نو هغه دا دی ګوري طالبانو دا حدیث راځي دغه وایي سدوی د اسمال څوک ولې مکروه بولي. موږ جواب ورکو اصح کول دا دی چې د اسمال ستا بیا درجه مختار د ځای ټکر راواخي په دنیوي مسافه جلد اول کې وای هغه د اسمال مکروه دی په ونیوي مجلد اول کې وای د اسمال هغه په مستحبات او په آداب کې راوړي. لیکن د ګردو تطبیق ته شراواخي د ټول تطبیق ته توګه هغه ځای چې وای د اسمال مکروه دی هغه کله کې استنجا په وچکړه پاغه چې بیا اندامونه وچی دا مکروه دی. ما په خبره مسار خلاص وای دا یو دا یو خبره ده استنجا چې په وچکړي پاغه به نور اندامونه وچا مکروه. او دلته چې ویل دي چې استعمال د مندیل مستحب دی دا بیا مستقل چې د اندامو د مخ د پاره دا خو د مختار تطبیق شو. دا د سوچ دلته حدیث ته باب د ترمذی دی او دا غره کم د بخاری چې د میمونی رضی الله تعالی عنها سره روایت دا غو د دی. زموږ علما وایي فرق دا کړی دی چې دا خو سم د مسری حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خرقه او عائشه روایت کوي پاغه رسول الله ورسره تر او د خپل لاس وچاوه. نو دا به څنګه تطبیق کوو؟ زموږ علما وایي تطبیق دا کړی چې حدیث ته میمونی پر دی عمل دی چې کلخته وچ کې او یا هغه پر تبرد عمل دی چې رسول الله د یخ په خاطر نه وچاوه او یا دا دی چې دغه نیوش کې چې اثر دا وداسنه سي پر پات. او دلته چې په دې حدیث کې دا شتیر رااله دا بیا دا دی چې وچاوه خودونه وچاوه ماشي لږ وچاوه خو نور اثر به دا وداس پر پاتو. نو میمونه چې وای می وچوي ادا دی چې اثر دا وداسه ګرځولار شي عائشته چې وچوي چې اثر دا وداسه پر پاتې. نو مستحب کاردادي طالبانو چې نو کېلر د اندامونه چې یو کده تبرد په خاطر څوک پرې پروا نه کوي چې دا د اندام میخ سره کوم چې غسل په وکړو په ګرمۍ کې نو بار ځان نه وچو د دې لپاره چې نو کې بدن میخ پاتې او داغه شي اولاد دادی کاودا چې کوم چې نو کېلر دا پټو دا شی پر لاس باندې تیر کی پر ځان تیر کی. ما په خبره مسر خلاص دغه خلاصه را وخته د ټولو خبرو هغه جلد اول رضی مختار ونیوي او دغه رقم جلد اول رضی مختار دنیوي او پنځم جلد رضی مختار 250. نو دا د اسمال دغه سو طریقه سو والله سبحانه